سلام علیکم. یو ځل بیا خو ګوسم درته هرکلی وایم د انګلیسي زده کړې کورس ته په دې هیله امید چې راته روغ او جوړ به وئ او په تېر شوي درسونو باندې به راتېر شوي وئ او ښه به مو زده کړي وي. دوستانو نن ورځ مې ستاسو لپاره یو څو مهمې جملې راوړي دي له کوم څخه چې په ورځني ژوند کې کار اخیستل کېږي او ډېرې مهمې جملې دي او بیخي زیات استعمالیږي په ورځني ژوند کې. تاسو په غور ورته فکر کوئ او زده یې کړئ دوستانو. زه به انشاءالله په درس باندې درته پیل وکړم. راځو ښه دوستانو په درس باندې پیل کوو. اوله جمله hurry up hurry up بیړه وکړه hurry up بیړه وکړه. دوهمه جمله don't come مه راځه don't come مه راځه. کوم واقع چې موږ تاسو یو چاته وایو چې دلته مه راځه don't come مه راځه دلته. دریمه جمله don't look me مه مې ګوره don't look me مه مې ګوره یعنی مته مه راګوره don't look me مه مې ګوره. څلورمه جمله come on راځه come on راځه. ډېرې مهمې جملې د خوږو دوستانو سم په غور سره زده کوئ. come on راځه. او پنځمه جمله where are you ته چیرته یې where are you ته چیرته یې. شپږمه جمله don't speak خبرې مه کوه don't speak خبرې مه کوه. اوومه جمله don't eat خوراک مه کوه don't eat خوراک مه کوه. یو ځل بیا له سره ورته ګورئ. hurry up بیړه وکړه don't come مه راځه don't come مه راځه. don't look me مه مې ګوره come on راځه. where are you ته چیرته یې. don't speak خبرې مه کوه don't speak خبرې مه کوه. don't eat خوراک مه کوه don't eat خوراک مه کوه. نو تاسو مهربانۍ سره دا جملې کتابچو ته واړوئ په قلم باندې ولیکئ هلته او بیا یې له هغې وروسته زده کړئ. یوازې په ټلیفون کې نه خو دوستانو تاسو یې باید کتابچو ته واړوئ دغه کار ورباندې وکړئ. او دوستانو جملې ستاسو لپاره ځکه راوړم چې کوم مخکیني درسونه چې موږ ویلی دي تر څو هغه پکې تکرار شي او هغه مو ښه ورسره زده شي ځکه موږ مخکې بیخي زیات درسونه ویلي دي دغه مخکې او نو تر څو هغه درسونه تاسو ښه زده شي. که بیا هم تاسو کوم دوستان زموږ سره نوي یاستئ او مخکیني درسونه کې زموږ سره نه یې حاضر نو تاسو لاړ شئ زموږ یوټیوب چینل ته ور داخل شئ او هلته پلی لیست ته ورشئ. تاسو به د انګلیسي زده کړې کورس هلته وګورئ نو له هغه ځایه تاسو کولی شئ ټولې ویډیوګانې وګورئ. او خوږو دوستانو که چېرته تاسو نوي یاستئ او زموږ یوټیوب چینل نه یې سبسکرایب کړی نو په ډېره مهربانۍ سره زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن کلیک کړئ او له هماغه ځایه آل کلیک کړئ تر څو موږ چې څومره ویډیوګانې اپلوډ کوو تاسو ته په اسانۍ سره در ورسیږي. د اوس لپاره د الله په امان ما په دعاګانو کې در سره یاد ساتئ. الله مو مل شه.